السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولا. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شو د وی اف ډي انورټر په واسطه باندې د واټر پمپ د اوبو پریشر زیات کړو. نو راځو دوستانو د اوبو د پریشر د زیاتولو عملی طریقې ته. اول راځو دوستانو د وی اف ډي انورټر سکرین ته. د هر څه د مخه د وی اف ډي د انورټر د پروګرامینګ بټن انټر کوو. نو دوستانو تاسو ته په سکرین باندې شو کیږي P0. د دې نه وروسته دوستانو سټپ اپ یا سټپ ډاون بټن بار پریس کوو او زو پی بی سیټینګ ته. او کله چې پی بی په سکرین باندې شو شي نو د دې څخه وروسته د ډاټا بټن انټر کوو. د ډاټا بټن د پریس کولو یا انټر کولو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي پی بی. د پی بی د شو کېدو څخه وروسته بیا دوستانو سټپ اپ یا سټپ ډاون بټن انټر کوو او زو دوستانو پی بی پورته. کله چې پی بی پورته دوستانو ورسیږو دوباره بیا د ډاټا بټن انټر کوو. نو د انټر کولو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي 950. نو دوستانو د اوبو د پریشر د زیاتولو لپاره که چېرته د دې سیټینګ غلط وي یعنی د سولر پینلو د واټ مطابق نه وي نو تاسو دوستانو د سټپ اپ یا سټپ ډاون بټنو په انټر کولو سره تاسو کولی شئ دوستانو د 850 ته راولئ او د ډاټا بټن پریس کړئ. که چېرته د اوبو لیول دوستانو د دې سیټینګ سره صحیح شو نو ستاسو سیټینګ صحیح دی. او که چېرته دوستانو د دې د اوبو د پریشر لیول کم شو نو دوستانو بیا ستاسو سیټینګ صحیح نه دی. دوباره دوستانو تاسو بیرته 950 ته ورشي او بیرته هغه سیټینګ برابر کړئ او د ډاټا بټن ورپسې پریس کړئ. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د وی اف ډي انورټر د واټر پمپ د اوبو د پریشر د زیاتېدو پر رابطه باندې و. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.